السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو لیدونکو که چېرته تاسو انډرایډ موبایل استعمالوئ نو دغه ویډیو صرف ستاسو لپاره ده، ځکه په دغه ویډیو کې تاسو ته ډېرې خوبیانې میلاویږي. په یو اپلیکیشن کې تاسو ته ډېر څیزونه میلاویږي. دوستانو کله کله چې کله هم تاسو موبایل اخلئ نو تاسو نه پوهیږئ چېرې دا کوم شیزونه سپورټ کوي او کوم یو نه کوي. کله داسې وخت راشي چې ستاسو موبایل هینګ شي یا بیټري ډېر زیات زر ووهي نو تاسو څنګه کولی شئ چې هغه په یو کلیک سره د هینګ کولو نه بچ کړئ او خپل بیټري هم سیف کړئ. اوس دې سره نور ستاسو د موبایل والیم ډېر زبردست جوړیږي او ډېر زیات خوبیانې په دغه اپلیکیشن کې. دوستانو ډسکرپشن ته لاړ شئ، لینک پرو دی، په لینک باندې کلیک کړئ، اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ، خپل موبایل کې انسټال کړئ. چې کله هم دوستانو تاسو اپلیکیشن انسټال کړئ نو تاسو به سمپل اپلیکیشن خلاص کړئ. دوستانو تاسو ته ګوره په دې کې ډېر زیات چیزونه ښکاري. ستاسو سی پی یو هغه درته ښیي، پرفارمنس تاسو ته ښیي، دلته تاسو ته ستاسو ریم ښیي، ستاسو بیټري تاسو ته ښیي، ټمپریچر ښیي، ولټیج ښیي ستاسو. دا ګوره دوستانو نور ډېر شیزونه هم ښکاري. دوستانو تاسو دلته ګورئ کلیر کیش کلیر، چې کله هم دوستانو تاسو خیال کوئ ستاسو موبایل ډېر زر هینګ کیږي یا ستاسو بیټري ډېر زر وهل کیږي ځکه چې ستاسو بیکګراونډ کې هغه وي، نو تاسو دوستانو صرف په دې کلیر کیش باندې کلیک کړئ او دا اوکې کې تاسو ته دا د ورځې یو وارې پکار ده. صرف دوستانو د کار څه ده، د کار دا د کوم یو بیکګراونډ کې کوم اپونه یعنې فضول اپلیکیشن چې ستاسو اگر چالو وي یعنې روان وي هغه اټومیټیکلي دا بند کړي. دا په ورځ کې یو ځلې صرف کوي. دلته ګورو دوستانو سیسټم کلیر بیچ انسټال، دلته ګورو ډېر زیات دي. بیک اپ سیټنګز دوستانو چې کله هم تاسو لاړئ دلته چې هغه عکسونه کوم اپلیکیشن چې تاسو نه ډیلیټ شوي وي او تاسو کولی شئ دې ځای بیک اپ واخلئ. صحیح ده، چې کله هم تاسو بیک اپ دې ځای واخلئ، کلیک کړئ، بیک اپ باندې کلیک کړئ، نو کله چې هم دا تاسو نه ډیلیټ کېږي تاسو یې واپس دې ځای نه هم راوستلی شئ. داسې وګورئ دوستانو سیسټم انفو دلته هم تاسو ته میلاویږي. دا وګورئ کوم شیزونه سپورټ کوي کوم یو نه سپورټ کوي. دلته تاسو ټول معلومات کیږي. ستاسو ریم تاسو ته ښیي، ستاسو انټرنل سټوریج د ستاسو د انډرایډ په هکله ټول معلومات. چې کله هم تاسو نوی موبایل اخلئ نو تاسو ته نه معلومیږي چېرې په دې کې داسې شي. دا وګورئ دلته ټول ماډل، ورژن، ریزولوشن، دا ټول انفارمیشن تاسو ته دلته په دې کې راځي. پروسیسر ته وګورئ، دلته تاسو ته هم د پروسس کې دا مطلب کوم اپلیکیشن ستاسو پروسس کې دي کوم یو ستاسو پروسس کې نه دي یعنې کوم یو روان دي په بیکګراونډ کې چلیږي دا تاسو ته ښیي. ټولز دلته ورسره ډېر زبردست نور آپشن په دې کې موجود دي. دې ځای نه تاسو وائی فای هم کولی شئ، چک کولی شئ، بلوټوث او دا نور ټول ډېر څیزونه په دې کې دا ټول تاسو دوستانو تاسو دلته په خپله چک کولی شئ. دلته والیم ته راشئ دوستانو، تاسو د ښکاري دلته ستاسو د والیم ستاسو کوم یو ساوند چې تاسو لګوئ هغه والیم دلته تاسو کنټرول کولی شئ. خو بله خوبي په دې کې دوستانو سیسټم والیم تاسو دلته وګورئ. سیسټم والیم دا فایده کوي چې ستاسو کوم د خپل والیم یې ستاسو د هغه کوم پلیر چې وي د هغې نه زیات تاسو دا کولی شئ یعنې نور یې هم اوچت کړئ. خو دوستانو دا کوشش وکړئ چې ډېر زیات اوچت نه کړئ ځکه چې ستاسو د موبایل لاسپیکر سه نه چې وسوځېږي او سوځېدی هم شي. نو دا کوشش وکړئ چې تاسو اویا کې وساتئ، دومره کې وساتئ، بیا هېڅ فرق نه کوي. دوستانو دا نور تاسو خپله هم کتلی شئ. په دې کې ډېر زیات خوبیانې دي، ضروري خپل موبایل کې انسټال کړئ. نو دا نننۍ ویډیو که ویډیو مو خوښه شوې وي حتماً سره لایک او د خپلو دوستانو سره شیر کړئ. تر بیا بلې ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ.